یو بادشاہ داغه لور و په خپل مالیار نه نه مالیار داغه مالیار نوم عاقل سنوم د بادشاہ لور خیرات کړو نو خلک راغوختي نو د خپل یار هم راغوختي خوشاله ورځ د چې دیم دلته بادشاہ جواب راغی چې بادشاہ راضی او دیګونه ګوري دی یو دیګ تش ساتلم چې کپلار می راتلو نو دال عاقل په دې دیګ کې پټکما چې پلار می ونه ګوري چې جواب راغی چې بادشاہ راضی دی هغه عاقل زر په دیګ کې کینو لو پاسه په خانه کې خو وړې ته تاوکړ سره ولا بادشاہ چې راغی نو داسې ګوري چې دې ټولو دیګونو لاندې اور بلیږي دا یو دیګ څنګه دی اور دی د بادشاہ دی عقل تا ګوره نه زمونږ د بادشاہ نو د خریټیان میټیان بادشاہ دی ته وایي بادشاہ دی یو دیګ لاندې اور ولې نشته بوش دې کې څه چل ول دې دیګ لاندې اور ته لاندې کوي زو د دې دی ګوري چې خورم دې دیګ لاندې اور کوي بادشاہ حکم اور ته لاندې شو خصاب بادشاہ ورته ولاړو پوه شو چې دې دیګ کې ارث دی اوس به ختم شي ولزی بیا په بل چای خوري زلاړ چې بادشاہ لاړو دا جنې په منډه ورغه وا دیګ نه سر لري کو چې اوس کو بس کباب شوی سره هغه چې څو وخت کې پسوځې دور اغلو نو چونکه عاشق صادقو دا نه کول چې د دیګ نه را ټوپ کړي وي هغه چې معشوقي کې نو لمه په دیګ کې نو ستی خیم تاسو باندې نو چې چا د پاره جلوس وباسي او پکې پټاخه خلاص شي خپل منډي ملیدلې منډي ملیدلې مونږ سره یو مرګره یو ځلې جلوس کې وو ما ته وی چې په ګورنمنت هاوس ورزو الکه په آرام کې نه دا پولیس ته ګورنمنت هاوس ته نه پریدي ما ته وی چې جانیا تو ډرنه تیاری من ورزپی چې ورزپی التغیس پی ما ته وکړه چې ما ته وکړه ما ورته اشاره وکړه معلوم ده نه یو خراب وباس او چې اوس پېتی په دولاسي هغه باندې سور تراوا چولو چې خراب دی ازمون مرګره دیم ډیر غټ چې غراب شو داسې د چنډه خوندې خپې اسمان ته ونیوي او په انکو کې وای چې یا الله میرے بچے تیرے حوالے میں تا غرق ہوگی بچی می خدای استا په حواله دي زه خلاړم نو تاسو خپل منډي لیدلی چې پټاخه خلاص شي یا دز مزو ذکر درته هم چې چغې ډېرې مو وای ما د ایمان پرانا پیژندلی خبره د عقل وا چې زی په دې کې کینولم ولې ټوب کم چې چا کینولم بس پیدا چې پاغه ستی شو چاغه د دیګ نصر لری کو کینولم بس پیدا چې پاغه ستی چاغه د دیګ نصر لری کو نو دا یو आवाज ته راوته د دیګ نه چې چرا کارې کو نه د عقل کې بازایت پښې اے عقلا وی غریب سره کله بادشاہ په لور نه مې دې نو په دیګ کې بولی ورته دي خله چې انجام دې امداش نو چرا کارے کو نہ عقل کے بازایت پشیمانی بجلیگر ملا چرا کارے کو نت کے بازایت پشیمانی اگر کار ولی کہتی بیارست تو پخ پیمان ہے اڑان دینا لگ سوچ کا وقت اڑان دینا لگ فکر کا وقت اڑان دینا تو پیغمبر فرامین تا سوچ کا وقت اتقو مواضع التهم پیغمبر وی د تومت د زینب هم ځان بچ ساتي او تاسو په ایمان وای چې تاسو په کابلای کې ما د بایسکوپ په خله کې وګورئ دا یقین به وکړي چې دنه د تله بایسکوپ ته چرېبو نه کوي کزم د جوارګرو په پړ کې ناس تولیدم والله کې او منی چې د جواری نه دا کړي وای بچ کړي کزم د ډمې سره ناس تولیدم والله کې یقینو کوي چې د بد فعل نه دی وای بچ دې دمي سره څه کول چې ناس نو اتقوا مواضع التهم چې پیغمبر ویلي دي د دې معنا دا ده چې د تهمت او د رسوای زینب هم ځان بچ ساتي بلدا چې هر سړی د دې قابل نه چې رائے ته سړی پختنه وکي هر سر د دې قابل نه دی او نه هر خپل د دې قابل ده زمونږ د مردار ملک ار سړی ته دا حق ورکړی دی چې رورا تم رائے را کولې شي زه څوک د دې یو خپل مثال دی تاسو کې اکثر خلق خزي کړی دي څو وخت چې د واده په ورځ تاسو نکاح تړلې کېده مولا امرا وستو
ګوان لاړ او خزینه واک راوړو، یو پکې وکیل شو، دو ګوان شو. مولا هغه وخت کې څه وایي؟ مولا هغه وخت کې ورته دا وایي چې هلکه دا پلانې د پلانې لور سره د دومره مهره تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه؟ ته وایې او ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه. بس خبره خلاص. ناوې دې کور ته راوسته، سبا له بیماره شو، هله ډاکټر ته یې بوځه. تا هغه وخت کې دا ویلی شي چې پرون چې د دې نکاح کېده نو ما خو مولا سره دا وعده نه وکړي چې دا به زه ډاکټر ته هم بوځم. دا تاسو کړی وه؟ ښځو والا ووایي تا کړې ښځه؟ دې ورکه چې ورکه ته خو ګوډې که نه نو اوس ته دا ویلی شي چې ما هغه وخت کې دا خو نه وویلي چې ښځه مې بیماره شي، خو ما ویل چې قبوله کړې مې ده. د ډاکټر ذمهواري خو یې ما نه واخست. یا دا ښځه ووایي چې ما ته جامې پکار دي، ته دا ویلی شي چې بهی ما د جامو ذمهواري نه واخست. دا ښځه ووایي چې ما له ځان له کور ونیسه، ته دا ویلی شي چې ما د کور وعده خو نه وه کړې. دا ښځه وایي چې ورشه سیر غوښه راوړه، دوه سیره ټیپر راوړه، ته دا ویلی شي چې ما خو غوښه او ټیپر پکې نه دا ویلی شي که نه؟ د دغه یو ټکي د قبول سره د دې ښځې ټول لوازمات چې دي هغه ستا په سر انبار شو که نه؟ کړت پکې کولی شي؟ او که دې کړتو کو دا ښځه درنه تښتي که نه؟ که دې کړتو، که دې روټۍ کې کمی راوستو درنه تښتي، که دې جامو کې کمی راوستو درنه تښتي، که دې کور کې کمی راوستو درنه تښتي. ته ښځه په سړک کېنولی شي؟ کېنولی شي تاسو؟ بهی د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کړي، بلکې چې کویدنو کې د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کړي، چې کویدنو کې مور او پلار به دې وایي مزدوري، خواري، نوکري، سبا به دې ښځه بال بچ به کور دې وران شه، څه به کې؟ نو 2-3 کاله مخکې ورته اول ژوند جوړی، نو هغې نه وروستو بیا قبوله کړي. نو آمنا چې دی ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان یم، نو د اسلام ټول مقتضیات ستا په سر انبار شو. د امنا دا معنا چې زه به منظم کوم، زه به روجم نیسم، که پیسې راغی زه به حجم کوم، که پیسې راغی زه به زکاتم ورکوم. امنا دا معنا چې زه به پردی مالم نه خورم، زه به حرامم نه کوم. امنا دا معنا چې زه به بې ځایه د چا زړم نه ازاروم، دل ازار بم نه. امنا دا معنا چې د خدای مخلوق سره به د انس معامله کوم. امنا دا معنا چې دا الله کوم نظام دی هغې پسې به زه خپې ابله خپې منډې موام، که وخت راغی زه به جهادم کوم، که وخت راغی زه به په میدان کې سرم قربانوم. امنا دا نن امنا ټول ملک کړي دي. امنا دا معنا هم ده چې دا ښځه چې زما کور ته راله نو دا به یو بل قانون د خدای دی په هغې عمل کوي چې قرنا فی بیوتکن، دا ښځه به دې په کور کې کېنولي، نوکری به نه. نو عزیزانو علما لیکي چې د پیغمبر غرض دا اوس پیغمبر د لوی حکیم او لوی پوه په دې کائنات کې بل څو، په دې کائنات کې لوی پوه خدای دی او 2 نمبر پوه ورپسې جناب محمد رسول الله. نو د پیغمبر فهم ته ګوره چې په حدیث کې اول جبه ذکر کوي چې کوم یو مسلمان بهتر مسلمان دی، نو پیغمبر فرمایل من سلم المسلمون من لسانه و یده، چې بچ پاتې شي خلق ستا د جبې د ضرب نه او ستا د لاس د ضرب نه. علماو یو واقع لیکلې ده، و یو سړی او غریب غوندې غره ته به تلو، لرګي به یې کول، آب یې راوړه او بیا به یې خرڅول.
पगड़ के यो दे जन्नातों की यो किस्म चे दे देवानो दे नो यो देव पर दे घर के और मिलाओ शो और तय कब से वे साहब लड़की को हम दावड़म दिया खरसो आ देव और तवे च खदा दास चल दे चरा शमा सरे वगार दे दागी लड़की उड़ाओ खरसवाए और जमा उस्ता बयारा नहीं बस चरा शो तब यो सात मजलिस सरा को बिया लड़की उड़ाओ बिया खरस आ सड़े बोतलो द चंदा वगारता चंदन बगैर अजीजान उतासो लिदली या ना और देर बेहतरीन लड़ गए तो दुनिया तो खुदा के दास से खुशबुया शहबद बुल नहीं लीदले लकद चंदन और लख्त